پاکستان بیا په تورخم کې افغانانو سره کوم ظلمونه شروع کړي ویډیو وګورئ او د ویډیو اخر کې خپل نظر هم را سره شریک کړئ. ننګرهار کې سوداګر شکایت کوي چې د تورخم له لارې د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستاني لورې په یوه او بله بهانه ځورول کیږي چې له امله یې نه یوازې سوداګریزې چارې ټکنۍ شوي بلکې دوی ډېر کله له مالي زیان سره هم مخ وي. سوداګر زلمی اعظمي وایي ستونزه د پاکستان له اړخه ده ځکه هغه لاریو ته ژر د ورتګ اجازه نه ورکوي چې د افغانستان تازه میوې او نور توکي پکې بار وي چې د ځنډ له امله یې دوی زیان ویني او ډېر کله د افغان صادراتو ارزښت په بازار کې کمیږي. اعظمي زیاته کړه اوس مهال د تورخم په صفري نقطه کې زرګونه سوداګریزې لارۍ ولاړې دي چې پاکستاني لورې په ځنډ د تګ اجازه ورکوي او له همدې امله سوداګرو ته زیان اوړي او دغه راز کوم مال چې هلته وزن کیږي دوباره بیا په ننګرهار ګمرک کې تلل کیږي چې دلته بیا وزن زیات ښایي چې له امله یې له سوداګرو د زیات وزن پیسې اخیستل کیږي. له حکومت غوښتونکي یو چې د سوداګرو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي او شته ستونزې دې ژر حل کړي. افغان سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د سوداګرۍ په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د نوموړي په خبره تورخم کې د سوداګریزو موټرو چلوونکي هم ورته ستونزې کړيږي چې پاکستاني لورې په تورخم کې دوی ته په یوه او بله بهانه ستونزې جوړوي چې له امله یې سوداګریزې چارې ټکنۍ کیږي. محمد زبیر د سوداګریزو موټرو یو چلوونکی دی وایي چې پاکستان هغې غاړې ته د موټرو وراوښتو پروسه ځنډنۍ پر مخ بیایي چې له امله یې تورخم کې سلګونه لارۍ په ورځو ولاړې وي. د نوموړي په خبره په ځنډ د لاریو د اوښتو له کبله بار کړې میوې او ترکاریو ته لوی زیان اوړي ځکه په خپل وخت یې د پاکستان بازارونو ته نشي رسولی. هغه د سوداګریزو ستونزو د حل په برخه کې له دواړو حکومتونو د اسانتیاو د برابرېدو غوښتنه کوي. محمد زبیر زیاتوي تورخم کې له پاکستاني لورې پر وخت د سوداګریزو موټرو ګمرکي چارې نه خلاصوي او هڅې په یوه بله بهانه یې ځوروي چې له امله یې په ځینو توکو وخت اوړي چې د ځنډولو توان یې نه لري. کوم سوداګریزې لارۍ چې پاکستان لورې ته اړوي نو د دې توکو ټول قانوني اسناد له موږ سره وي خو بیا هم په وخت اجازه د تګ نه راکول کیږي.